نوم نظر پانیزی دی. پوښتنه دا درته ویلې چې متروک الفاظ یا متروک توري چې ژبه له انسان سره یا له شخصیت سره دونې نږدې تړون لري او دی په هېڅ صورت باندې نه په خوب کې نه په ویښه نه په خیال دی له ځانه نشي بېلولی، نو بیا دا توري متروک څه سي د هغو وجوهات څه دي؟ متروک توری د بالکل مفقود په معنا نه دی. په پیرول کې هغه توری ترک سي، په لین کې هغه توری خپل سپارک لري، هغه خپل ځای لري، هغه دا ممکنه نه ده چې د لینګ څخه دې ووځي. هغه توری اوس کنډنس نوس پاته، هغه دونه ابسټریکټ سو چې ورک سو، لکه د وریځې یو ټوکړه چې په اسمان کې ګرځي او ساعت بعد موږ ورته ګوري هغه ورکوي او ورکه سوی په دا معنا نه وي چې ګه سره مفقود سوي، هغه په اصل کې د حالت په فضا کې په یو ابسټریکټ صورت کې راسي، په د حالت په فضا کې د نمی شکل اختیار. متروک د مفقود په معنا ما نه استعماله. او دا یو سوال دی هغه څه تا ویل چې ژبه مطلب د بهاره څخه په هغه باندې شیان نشي اثر اندازه کېدلی، یعنې ژبه ځان له سیلف سفیشینټ ده. نو کله چې موږ یو مادي مظهر وینو، یو مادي شیانو ته موږ ګورو، نو د هغې څخه موږ دا پوره کهاني په ذهن کې راځي چې څه روان دي او څه زموږ مخ ته دا کېږي. نو آیا هغه موږ ځان ته په سوچ کې غږېږو که هغه مادي شی زموږ پر ژبه اثر اندازه کوي؟ سوال مو دا کوو. واضح سوال. په اصل کې ما بین السطور شاید دغه سوال جواب هم په مجلس کې و، نو موږ دغه وویله چې معنا موږ وکړو. هر نوی مظهر ته معنا زما لینګ ورکوي، حتی چې زما د تجربات زما د لینګ دونه تابع دي. زه چې وایم زه ازاد یم، زه خو د فرد په طور ځان ډېر ازاده بولم، زه په دې نه یم خبر چې زه د لینګ څونه تابع یم. یعنې د بنیادي مقصد دا دی زما لینګ و هغه ته معنا ورکوي، دا معنا د باندې څه نه راځي. یعنې زما په دغه نوی مظهر چې رالی، بلکې نوی توری چې رالی، دا نوی توری زه په خپله معنا ورکوم، زما لینګ دې ته معنا ورکوي، زما لینګ خود مختاره دی په معنا ورکولو کې. یعنې زما لینګ د ده د طبیعت ټرانسلیشن لا نه کوي. زه به ساده خبر وکړم، عرب یې مسدس بولي، موږ یې توپنچه بولو، انګریز یې ریوالور بولي. دا ده چې ریوالور راوړی او ما نوم د توپنچې ورکړي، زما د ژبې د ساخت تقاضا دا وه چې زه یې توپنچه وبولم، یعنې کوچنی توپکچه. ما د ریوالور سایز ته وکتل، زما د ژبې سټرکچر د ریوالور سایز ته وکتل توپکچه کې، د هغه په مقابله کې عرب یې و کارکردګي ته وکتل، څو وژنې مسدس شپږ وژنې. د هغه حساب ده د عربي ژبې سټرکچر دغه دی چې هغه به هغه طور ورکوي. نو دوی هغه ریوالور هغه مسدس کوي، حالانکه ټرانسلیټ کې یادي، لیکن ټرانسلیټ دونه آسان نه دی. د ریوالور لفظي ټرانسلیشن یې نه وکړي، لینګ ټرانسلیشن په خپله کوي، لینګ وکړي. نه موږ د ریوالور لفظي ریوالور انګریزي ژبه بیا ساینټیفیکلی دونه ټیکنیکل ده،
هغه یې فنکشن ته وکتل چې دا فنکشن ریوالو کېږي نو بیا کار کوي. دوی ریوالور وبالي، موږ یې کټ بولو، دوی یې چارپایي بولي. کټ یې ولې بولو؟ موږ یې میټریل ته وکتل. د پښتو ژبې ساخت دغه دی، نو باید چې دا موږ لغوي ترجمې کولی یا موږ چې نوم خپل ورکړو. معلومه ده چې ما په خپله سترګو ورته کتلی دي، ما په خپل لینګ ورته کتلی دي. کټ میټریل دی، لرګي ته وایي. موږ یې میټریل ته وکتله. چارپایي دا یوه د سایز ته د ډیزاین ته وکتل، دا یوه شیپ ته وکتل. د چارپایي شی یو شی هغه بیا موږ چې هر وخت نوی مظهر قبلوو یا ټرانسلیشن کوو، موږ یې په خپل لینک کوو. د یې سټی آرډر بولي، زه یې حکم امتناعي بولم. سټی آرډر څه معنا؟ دا د انګریزي په پوره سټرکچر کې سړی سوچ وکړي. سټی آرډر دا مطلب دی چې پر هغه حال دی پر کوم حال چې و، یعنې مرکزي حیثیت یې و هغه زاړه حال ته ورکوي. په دا نامور کولو کې عدالت مرکزي حیثیت زاړه حال ته ورکوي، دا انګریزي ژبې ورکوي. ما بیا هم دغه ترجمه کولی. ما چې ما حکم امتناعي مرکزي حیثیت یې زموږ لینک و دې ته ورکوي چې کار مه په لره. څونه فرق دی؟ هغه مرکزي حیثیت و زاړه حال ته ورکوي. زما د نظام مرکزي حیثیت و دې ته ورکوي حکم امتناعي. دوی منع که کار دې نه په لري. کنی موږ به د لغوي هغه لکزیکل ټرانسلیشن کوي. په ټرانسلیشن کې د ټرانسلیشن لو مسله دا ده. دلته خو دا هغه ادبا او شعرا دي چې دوی بیا په دې ډېر ښه پوهېږي چې د ټرانسلیشن کم مسلې دي. ټرانسلیشن خو لغوي ټرانسلیشن ګسه ممکن نه دی. ټرانسلیشن خو د ژبې د هغه بنیادي حیثیتو څه یو حیثیت دی. د هغه بنیادي حیثیتو څه چې موږ به دا ووایو چې ژبه په اصل کې د زه چې په پښتو ګایږم دا زه زما خیالات په پښتو کې ټرانسلیټ کوم او ته بیا دغه اوازونه په پښتو کې ټرانسلیټ کوې نو په پوهېږې. ټرانسلیشن خو دونه بنیادي حیثیت لري ځکه لغوي ټرانسلیشن نه دی. دغه د دې دپاره ضروري و چې معنا زما لینګ ورکوي. هر نوي مظهر ته معنا زه خپل زما لینګ ورکوي. زما لینګ خود مختاره دی. زه چې په کوم سټرکچر کې یم هغه سټرکچر معنا ورکوي. آغا صاحب ته د خپل لیکچر مال یو خبره وکړه چې یو لینګویج یا ژبه ساینس اف ساینس دی. موږ له ساینس سره توري هم کاروه، لفظونه هم. د ساینس او د تورو ترمنځ تړون یا یو پر بل له دوی سره اړیکې یا یو پر بل اثرانداز کېدل، چونکې دا ژبې چې کوم هسټوریکل بیکګراوند دی دا واقعي له ساینس څخه شروع سوې ده. د دې بنیاد چې کوم دی هغه ژبپوهان دا وایي یا ماهر لسانیات. دا لفظونه دونې زر په ساختیات کې ورسره ډیولپ سو او د دوی په منځ کې یو ډېر منظمه نظام راغی. بیا لفظ سو، بیا غږونه سو، بیا د هغو ترمنځ تړون سو، بیا جمله سوه، بیا د جملې څخه یو کنسپټ سو، بیا هغه بنیادي شی له منځه لاړی. هلته بل لینګس ته کومه خبره کوي یا بل نظام ورسره جوړ سو. اوریجنل سیب چې کوم دی هغه په باغ کې پاته سو، بل سیب جوړ سوی دی. دغه تړون یا دغه ارتقایي سفر د ساختیاتو یا د سټرکچرلیزم له پلوه ته په کوم نظر ورته ګوري او دغه ارتقا یا د دوی ترمنځ دغه تړون چې کوم دی دغه څنګه منځته راغلی؟ دا یو ساینسي عمل وسو که دا هم یو خودرو یا مطلب سپونټینس یو کار دی چې په خپله له وخت سره منځته راغی یا پر مخ چې کوم دی دا خپل پړاوونه طی کوي؟ نو په دا حواله که داسې لنډ هغه راکړي. بخښنه غواړم که زه یو مثال د دې دپاره ورکړم. تی فرض کړئ چې یو سړی خوب ویني او هغه خوب رښتیا وي. رښتیا څه معنا؟ یعنې په حقیقت کې دی چی کوي او دی خوب کوي چې دی چی کوي. خوب ویني چې دی چی کوي.
تی یعنې د ادراک دغه فلسفه فرض کوي موږ به د کائنات ادراک دا ته راکوو دغه کائنات به حقیقت ومي او موږ به خوب وینو او بیا به ورسره پوهېږو ولې ډایرکټ موږ د حقیقت سره شاید زموږ سابقه نسي را شاید انسان دا استعداد نه لري چې دی د اوریا حقایق ته مخامخ سي نو د دې دپاره دغه یو میتډ دی لري دلته دی میتډ دی چې دی خوب ویني دی دا خوب ویني چې دی اوبه څښي په رښتیا کې هم دی اوبه څښي لیکن په اوبو څښلو دی هغه وخت خبر دی چې دی خوب ویني چې زه اوبه څښم بلکل دغه لینک چې دی دا هغه نیټورک دی دا موږ د خوب دنیا له ولاړ سو د خوب په دنیا کې نو هر وخت چې دغه موږ هر وخت توري کاروو یا نوي توري راځي یا څه توري د میانه وځي دا هغه کې بنیادي کار د دغه نیټورک دی بیا دی دا خوب نه ویني کم څه چې دغه دی په خوب ویني هغه په دنیا کې د باندې هم شته ما سیب وخوړی ته ولې په پوه شوې دا دغه نو د دغه ژبې جادو دغه دی هغه د دا نیټورک او د کلام نفسي جادو دغه و هغه دغه سحر وکړي چې سیب یې د باندې کښېښوی دا خپله خودکفیل دی او پوه دا رنګه سو چې و یو سیب یې خوړلی دی هغه د باندې چې خوړلی د ژبې د باندې چې کوم سیب دی هغه یې خوړلی بلکل دغه رنګه نو د دې دپاره مثال دغه د خوب ماته ښه مثال را معلومیږي بس خوب وینې سیب خوري په خوب کې چې د کوم سیب خوړلی دی هغه د رښتیا سیب دی دی چې خوري لیکن دی په دې په امر واقعه کې نه دی په خبر د خوب په ذریعه په خبر ولې ژبه خودکفیل ده جزاک آغا صاحب یو سوال دی آواز نه ده ته آغا صاحب د توپنچې او دغه خبره وکړه که نه د ریوالور او د مسدس یا مسدس چې ورته وایي که نه مسله دا ده زموږ چې د یو ژبې په یو ژبه کې توري ستا خپل آیا هغه د ژبې یا انسانان یا هغه ژبه ریوالور اوس ولې پښتانه قبلوي په نسبت د توپنچې د دې بنیادي وجه څه ده آیا فکر بدلیږي چا کومه خبره تا وکړه چې دوی یو خصوصیت اخیستی دي پښتنو یې بل خصوصیت اخیستی دي آیا هغه خصوصیت زموږ سره نه سو پاته ځکه موږ د انګریزي ریوالور هغه خصوصیت اخلو یا په بله معنه زه دا وایم چې پښتو ژبه د نورو ژبو الفاظ ته ولې دا زموږ ژبه روانه چې موږ یو بحران ګڼو چې هر اردو یا فارسي یا انګریزي او خواته موږ ډېر روان د دې بنیادي وجه څه خبره هغه ده چې دلته چې موږ هر وخت یو توری قبلوو د هغه در چا سنس هغه پروت وي په کوم یعنې په کوم سنس چې ما توپنچه بلله او اوس هم په هغه سنس یې زه ریوالور بولم یعنې ریوالور زه اوس هم توپنچه بولم دلته په لینک کې ریوالور اوس هم توپنچه ده ها دا د ژبې لچک دی دا د لینک مهرباني ده چې و پیرول ته د ژبې د لچک د قانون مطابق پیرول ته دغونه ازادي ورکوي چې ریوالور یې بوله لیکن سنس به دې د توپنچې سنس د توپنچې ورسره اوس هم په لاشعور کې دا توپنچه ده په لینک کې او د پښتو ژبې په نیټورک کې دا توپنچه ده یعنې د ریوالور توري چې هر وخت زه پوهېږم کې استعمالومه که بل استعمال کې زه واورم زه یې ټرانسلیټ کوم په توپنچه کې خبره ده دا ټرانسلیشن دونه ژر کېږي یعنې خیال زه هم په ژبه کې ټرانسلیټ کېږي دی وایي دا په څال کې ټرانسلیټ خوا دې ګایېږي نو دا په اصل کې دا ته هسې زه د فهم و تفهیم دپاره ټرانسلیشن تور استعمالوم بل توری نه لرم آغا صاحب یو سوال دی دا دی چې ګرسره موږ چې دا راغونډ سوي یو چې دا مورنۍ ژبه چې ده دا موږ دغه کوو لمانځو یا دغه کوو دا اصل کې موږ یو ویره لرو هغه ویره دا لرو چې دا زموږ د ژبې ځینې الفاظ چې دي دا مفقود نه سي
هغه تا دا خبره وکړه چې دا په لینک کې پرته وي مفقود نه وي دا متروک پاتې سي نو موږ ویره دا ده چې دا متروک سي پاتې سي چونکې دا خو بیا صرف په هغه دغه کې په سوچ کې ستا هغه وي نو هغه متروک شی چې دی ته بیرته راژوندی کوې هغه باندې موږ دغه کوو چې دا الفاظ دي متروکه پاتې نه سي د دې دپاره څه کول پکار دي موږ دغه وایو چې هغه الفاظ دي دا له موږ څخه دا تر ورک نه سي ویزیبل دي موږ ته وي نو به ډېر ښه وي لکه څنګه چې د پښتانه قوم د بقا مسله ده دغسې د پښتو د بقا مسله ده دا بیا ځان له یو مجلس دی د پښتو د بقا مسله دا یعنې د دې باوجود چې موږ ته مصنوعي معلومیږي دغسې خو دغه د پښتانه قوم د بقا مسله هم بیا مصنوعي ده لیکن د هغه دپاره دوی څونه لوی لوی پروګرامونه ترتیب کړي دي او څه مبارزې شروع دي او څه قربانۍ ورکړي دي بلکل د ژبې د بقا دپاره هم دغه قربانۍ په دغه طور دونه مصنوعیت او آرټیفیشل باید چې نه وی لکه موږ چې اوس محسوسو صرف اختلاف د مصنوعیت سره کېدلی سي کنې د لینک خپل لچک او د لینک خپل د اکسپټنس کامپیټنس چې په لینک کې پروت دی د هغه پر بنیاد باندې دا هم یو د خدمت دی چې معنا لري حیثیت لري آغا صاحب په لینګویسټیک کې موږ وایو if you want to kill a nation kill the language first په لینګویج کې له موږ سره سیګنیفایر دی او سیګنیفاید دی او داسې کله ابل سرجسي وولې چې 300 ژبې ته اوسه پورې چې مثال دا ډس اپیره کېږي نه نو د لینګویج چې کوم له موږ سره دا لینګویج چې ورکېږي د دغه په سیګنیفایر قبضه کېږي که په سیګنیفاید باندې قبضه کېږي مطلب یو کرسۍ ده د کرسۍ په اټسلف په نوم باندې کېږي که د کرسۍ په کنسپټ باندې کېږي نو د دې دپاره که ستاسو یو پوینټ اپ وي زما خیال ناوخته هم سو بس زه به دا صرف د نتیجې په د یو کول ستا د مجلس ریپلای کوم نتیجې وایي چې پر هر توري باندې د طاقت قبضه ماشاءالله ډېر ښه خبرې وکړې مې خولې ته نږدې د مخکې رنګ یې څه داسې سیاسي مجلس نه وبخښې خو زما سوال دا دی چې ډېر توري چې کوم ول هغه د انګریزي بخښې او د شاه صاحب خبرو کې دلته چې کوم ول تقریبا 100% زموږ پښتو د ژبې والا دغه چې دی ناست دي نو په کار خو دا و چې ټول په اسان الفاظو کې په پښتو کې ویل سوي ښه خبر به نه وه تاسو که دا په اسان فکر بیان بس ما نو هغه انګریزي توري په دې استعمالولو ما ته په خپل لینک په خپله ټرانسلیټ کوئ که چا ټرانسلیټ کړي هغه په سوي شاه صاحب سوال خو مې زه ګلارم هنواله زما دا سوال دی چې موږ ګرد کال ولې خاموش یو یوه ورځ لمانځو او باید چې موږ په میاشت په 2 میاشتو کې یوه غونډه کولی او د دې دپاره مو یو اواز پورته کولی نو دا زموږ 21 فروری به ډېر کامیابه وای په دا نن ورځ په مناسبت بلکل دا سوال د خیر محمد عارف صاحب څخه دی